ملګرو د انتظار لحظې ختمې شوې. د ننني غونډې صدر صاحب د پښتنو قامي شاعر رحمت شاه سایل صاحب له به زه د هغه په دې شعرونو مایک ته د راتلو بلنه ورکوم، خو تاسو ټولو ته به خواست کوم چې زه کله په هغې کې پښتون یم او پښتون یم وایم، تاسو ټول به راسره وایي چې پښتون یم پښتون یم. څوک د چاته نه وایي، څوک د چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، څوک د چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني. زه خپله عنوان خپله مضمون یمه، پښتون یمه پښتون یمه. او سپک نظر هم سترګې درنې کې چې راوګوري، سپک نظر هم سترګې درنې کې چې راوګوري. زه خدای زیږولی داسې دروند یمه، پښتون یمه پښتون یمه. موږ سندرې نه وایو محبوبې د پردو سترګو، موږ سندرې نه وایو محبوبې د پردو سترګو. زه د پښتنو سترګو مجنون یمه، پښتون یمه پښتون یمه. په دې شعرونو باندې د پښتنو قامي شاعر د خوشحال خان د پټکیول، د احمد شاه د تورې شړنګ، د ملالۍ ټپه، د باچا خان د امن او د ورورولۍ د سیاست وارث او د پښتنو پیغلو او زلمیانو د اوچو شونډو ترجمان رحمت شاه سایل صاحب له بلنه ورکوم چې راشي تاسو ته خپله وینا او کلام وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما عرب اماراتو کې پښتنو ورونو عزیزانو مشرانو همزولو او کشرانو، د نن نه 15 کاله مخکې زه دلته راغلی وم او دې ملګرو یو تنظیم جوړ کړی و، که خطا کېږم نه پښتون ورورولي د هغې نوم و، او د باچا خان اولنۍ کلیزه وه. زه نه راتلم، دا خالد اسرت، نزار علي، شرافت زمونږ دلته یو ملګری و، میا ګل جان دلته موجود دی. نو په دې نه راتلم چې ما وی دا زمونږ د کلو د غرونو او د یو ځای بل ځای خلک عربو ته راغلی دی، هغې ته به زه څنګه شعر ویم. زه په دې چل نه پوهېدم چې ما خو په جلسو کې شعرونه ویلي وو، نو د هغې مطابق مې جوړ کړي وو، او دا راله چل نه راته چې زه به هغې ته څنګه شعر ویم، هغې به په شعر څنګه پوهېږي. 15 کاله پس چې رالمه، تاسو یقین وکئ چې د پرون پرسته په دې سوچ کومه چې زه د کم شعر انتخاب وکړم او هغې ته یې پیش کړم، ځکه چې د هغې خیال ماته ډېر لوړ ښکاري او هغه په شعر ډېر زیات پوهېدونکي خلک دي. نو نن ورله زما شعر نه خوښېږي. هغه وخت مې دا سوچ و او نن مې دا سوچ دی. دا خالد اسرت بیخي نوې زلمی و او زه داسې
د پوخ عمر زلمي ورته ووایه چې ومه خالد اسرت که نه زما سره ودرېدو نو زما نه ډېر زیات مشر ښکاري. زما په خیال چې د حمزه صاحب خبره چې بس ته دا یوه دانه خروار لره که نه دا د مسافریو احساس چې سړي ته وشي او په دا دنیا باندې غور وکړي فکر وکړي نو زما په خیال چې که لږ غوندې شعور هم څوک لري دغه خپل د ګلونو غوندې وطن ته وګوري د هغې هغه وسایلو ته وګوري د هغې هغه خاورې ته وګوري د هغې ګلونو ته وګوري د هغې هغه رنګونو ته وګوري او بیا دغه خپلو مسافرو ته وګوري ما ته احساس دی چې د مسافر سړي هره هفته د زړه نه چړې پورې راپورې وځي او په هر اختر او شو قدر کې د هغه د زړه نه چړې پورې راپورې وځي عمر تیری وخت تیری او همدا احساس و چې ما ته د دغه سندرې لیکلو لمسون کړی و چې ما دا ولیکل چې کینی نورو وطنونو له زلمي لویې وي میندې لیونۍ دي نادانې دي هغه به تاسو ټولو اورېدلي او زه د دې نه هم خبر شوی وم چې زمونږ په وطن کې زمونږ او ستاسو په شریک وطن کې زمونږ نه پاتې میندې زمونږ خویندې هغې چې چېرته دا سندره اورېدلې ده ډېرې ورته جړلې دي. وروڼو زه تاسو ته دا خبره وکړم چې موږ داسې شاعران نه یو چې ګوندې څه په خوبونو خیالونو کې او په دغه کې لګیا یو. موږ خپل یو وطن لرو یو خپل خارج لرو یو خپل داخل لرو څه جذبې لرو. دا نن چې ما د دې شاعرانو شعرونه واورېده موږ ته ډېر نقصان را رسېدلی دی. زموږ د جذبو ډېرو رنګونو ته بلا نقصان را رسېدلی دی. زموږ رومان ته هم نقصان را رسېدلی دی. دا عثمان ولسیار ناست دی د سوات اوسېدونکی دی. دلته به خدای خبر چې څومره د سوات اوسېدونکي وي. نزار علي هغه شعر تاسو ته ووایي چې زه کلیوال هلکم کله په غزل پوهېدم خو سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې کړم. تاسو یقین وکړئ چې د سوات نه خلک راله په پېښور کې مشاعره وه نو هغلته ما دا خبره وکړه او دا ما محسوسوله څو ورځې دا خبره ما محسوسه کړې وه. ما په دغه حالاتو باندې 3 نظمونه هم لیکلي وو په پښتون کې مې چاپ کړي وو. عثمان او د هغه نورو ملګرو ته مې اورولي وو خو ما به وی چې دا بلا کیمپونه دي. منګه د اوښکو په تنبانو کې سرو غرمو ته زمونږ د هغه سوات خلک ناسو پکې دننه پراته وو چې منګه به دلته ګرمي شوه نو سوات ته بتلو سیلونو له بتلو ګلونو له بتلو رنګونو له بتلو اوبو له بتلو او د هغه ځای یخو یخو هواګانو له بتلو. په دې دشتو بیابان کې د خپلو اوښکو په تنبانو کې هغه خلک ناسو. ما به دا سوچ کو تاسو اندازه نشئ کولی چې دا سوچ ما څو ورځې کړی دی چې زما هغه شاعر دا یو څوک وړوکی غوندې شاعر و ما نه دی لیدلی جي خو د شعر راته دا تصور را بخلی او چا راته ویلي چې دا یو وړوکی غوندې شاعر دی دا د هغه شعر دی چې زه خو کلیواله لکم زه په غزل څه پوهېدم خو سوات او جانان دومره ښایسته و چې شاعر یې کړم. نو ما وی چې هغه شاعر چې چا شاعر کړی و هغه به په کم تنبو کې وي. او دویم تصور به زما دا و
چې زما د شاعر جانان به په کم کم بولي. تاسو اندازه وکئ چې زمونږ د جذبو کمو رنګونو ته څنګه نقصان رسېدلی دی او زمونږ په زړه څه تېر شوي. تاسو ته یو خبره کوم، ورونو، په خیالولو خبرو، د خوبونو په خبرو خبره نه کېږي. دا د دنیا قامونه چې موږ ورته پسخېږو، موږ ورته خفه کېږو، دا ټول د دقسې مرحلو نه تېر شوي خلک. دا مرحلې به نه یوازې زغمو، بلکې په دغسې تیرو کې او په دغسې وحشتونو کې دننه به لارې کوو، په مخکې به ځو. موږ له خدای پاک وطن را کړی دی، یو قام یې پیدا کړي، یو ژبه یې را کړې ده، یو کلچر یې را کړی، یو تهذیب یې را کړی. تاسو د دنیا قامونو ته وګورئ، زما په خیال د پښتنو عمره ښایسته خلک او ښاغلي او سپېڅلي خلک دا هیڅ چېرته نشته. د داسې کلچر خاوندان دي چې په دې کې زما په خیال چېرته د ګوتې کېښودو ځای پکې نشته او د سړي زړه پکې آزاد وي. زه پرون راغلی یم، دا قاضي صاحب چې ما په ړومبي نظر ولیدو، زمونږ دغه مشر په ایرپورټ کې، نو ته یقین وکړه چې زه د ده سره تللی یم، د ده په هغه ځای کې دیره یم. تاسو یقین وکړئ چې که ما ته دا احساس شوي چې زه چې بل ځای ته راغلی یم، که ما ته ځان یا میلمه ښکاره شوي یا راته ځان داسې ښکاره شوي چې یاره زما د ګپ څوک نشته یا زما د خبرې څوک نشته، زما په خیال چې دا په پښتنو کې دی دا ژوند. نو ورونو، دا ټول مشکل به ګورو، دا به حل کوو. د دې په هکله موږ ته خلیل جبران د عربو یو شاعر دی، هغه یوه خبره کوي او تاسو ته ځکه در رسول غواړم چې دا یوه خبره هم تاسو ته یاده پاتې شي، نو زما په خیال تاسو ډېر څه کولی شئ او ډېرو خلکو ته یې رسولی شئ. هغه وایي، ډېره ښه خبره کوي، خلیل جبران وایي چې هغې ما ته وې چې که غلام اوده ووینې مې ویښوه. هغې ما ته وې چې که غلام اوده ووینې مې ویښوه، کیدی شي چې دې د ازادۍ خوب ویني. دا خبره ډېره زیاته خوږه ده او درنه ده، خو دی وایي چې ما ورته ووې چې که غلام اوده ووینې ویښې که او د ازادۍ په مطلب او مفهوم یې پوه که. وروڼو، منګه د ډېر شتمن وطن خاوندان یو، منګه د ډېر غني کلچر خاوندان یو، منګه خدای پاک غریبانان نه یو پیدا کړي، مونږ پسې ټوله دنیا نښتې ده، ځکه چې زمونږ خاوره داسې لیونی ده او داسې لیوني خلک پیدا کړي دي چې په کورونو اور پورې کوو، ایرې راوړو، په بازارونو کې خرڅو. منګه داسې خلک. نو یوه مې دا خبره درته وکړه د خلیل جبران چې هغه وایي چې که غلام اوده ووینې راویښې که او د ازادۍ په مطلب و مفهوم یې پوه که. دویمه خبره چې دا زما ډېر زیات شاعران ملګري دلته راله، زه ډېر زیات زما زړه غټ شو چې دوی د خپل وطن د غمه هم بې غمه نه دي،
دی د خپلو حالاتو نه هم بېغمه نه دي. دلته په یو ډېر خوشحال وطن کې دا زمونږ دا ملګري چې د خپل تنظیم دا اعجاز خټک راغلی دی، دا بنیاد ایښی دی، د سره هغه نورو ملګرو چې هغې نومونه واغسته دې ټولو ورسره خواری کړي دي او تر دې وخته یې ورسره کړي دي. نو دوی خپله 33مه کلیزه نمانځي او عین دا په داسې وخت کې نمانځي چې د متحده عرب اماراتو قومي ورځ هم غالبا پرون وه یا بله ورځ وه، نو دوی هغه هم ورسره نمانځي ځکه چې دلته د دې د اندازې مطابق 6 لکه پښتانه دلته اوسي او ډېر ډېر کلونه یې ځینې کسانو تېره کړل او نور به هم که ژوند وي تېروي. زما په خیال زمونږ خلکو داسې مسافرۍ هم کړي دي چې د پښتو ټپه ده چې مسافرۍ خوړلي یې یاره لوګې لوګې دې د ریمنو جامو شمه. کم از کم نننی مسافر د عرب اماراتو مسافر یا د سعودي عرب مسافر یا د دغسې نورو ملکونو مسافر نن کم از کم د هغه جامې ریمنې نه دي او زما په خیال چې د هغه شعور هم د نور کله په نسبت نن ډېر یو حد ته را رسېدلی دی. زه به داسې ووایم چې پښتون وخته پرون که تا هر څو ځله ریبلی پښتون وخته پرون که تا هر څو ځله ریبلی پښتون نن یې منې که نه منې خو زیږېدلی پښتون. نن پښتون زیږېدلی دی. ما نظار دي ته بیګا خبره کوله، ما کله کله کتاب چاپ کوم نو یو نوې طریقه مې پکې دا کړې وه چې په یو څو کتابونو مې دا تړون موږ د چا په نوم کوو، نو دا ما به یو نظم ولیکو تړون، د هغې به تړون نوم و. او تاسو یقین وکړئ چې یو تړون ما داسې هم کړی دی چې هغه یو روماني غوندې نظم دی. خدا ده چې د دې حالاتو نه مخکې دا نن چې زما شاعر کم محسوسوي او تاسو ته یې وویل، ما هغه خبره کړې وه چې دلته لمبي وي، دلته لوګي وي، دلته دا به دا به دا به ستا کور به سوځي زما کور به سوځي. نو اخري کې هغه دا و چې بیا به هم زه او ته یو بل له غږ ورکوو او ځکه بیا ورکوو چې چرته د رقیب خوا یخه نه شي، که یو بل ته رسو که نه رسو خو اواز به یو بل له ورکوو چې چرته د رقیب خوا یخه نه شي. او بل یو تړون ما کړی و نو هغې کې اخري شعر دا و چې ما که په تا ژوندون بېللې هېڅ خبره نه ده، ما که په تا ژوندون بېللې هېڅ خبره نه ده، زما د غرونو زمرودو هم تاوان کړی. منګه ما که په تا ژوندون بېللې هېڅ خبره نه ده، زما د غرونو زمرودو هم تاوان کړی دی. یا سړو موږ په داسې وطن کې خدای پیدا کړي یو، په داسې نظام کې ګیرو چې تاسو د دنیا قامونو له لاړ شئ، ولسونو له لاړ شئ، عامو خلکو ته ووایئ چې زمرود چېرته تاوان کړی دی، زمرود هم چېرته تاوان کړی دی. زمونږ د غرونو زمرودو تاوان کړی دی، دا په تاوان خرڅ شوي. نو دا ده چې موږ د پښتو یو متل دی وایي چې نه پوهېږي د هغه 2 برخې وي. نور خلک یوه برخه والي او هغه ته هغه خپله 2 کې وي، تاله مو 2 درکړې. هغه ولی خان به کله کله په تقریر کې یوه خبره کوله وي چې څنګه په خندا شي ګلان دام زما دام زما او دام زما او ستام زما او زمام زما. ورونو دا ټول قامونه د دې
چکر نه تیر شوي دي، د دې حالاتو نه تیر شوي دي. موږ به ترې هم تېرېږو او دا به دنیا ته ثابتوو. لکه حمزه صاحب چې وایي چې زنځیر چې د نړۍ دا قوت جوړېده، ما غږ که د پښتون پکې کړی کمه ده. نو دغه موږ به دا غږ یوازې نه کوو، دا به ثابتوو چې دغه یې کړی ده، دا کړی پکې د پښتون ده او دا قوم دی، دا تاسو وپېژنئ، دا تسلیم کړئ. اوس د نړۍ نقشه کې کور د پښتنو ولیکئ، دا به په خلکو منو. او زما په خیال چې موږ به د خپلو راتلونکو نسلونو دپاره دا ټولې خبرې، ما د غزل نه مخکې دغه خبره درته کوله. او د شاعرانو وروڼو ته یو خبره د آرټ او فن په حواله د یو ډېر ښه مفکر او پوهېدونکي سړي یو وړه غوندې خبره کومه. رزقن د هغه نوم دی. هغه وایي چې یو شوم دولتمن سړی چې دولت ته ورک شي نو دا دی نشي سندره کولی، خو یوه پیغله خپل ورک شوی محبت سندره کولی شي. خو دوی له به دا پکاري چې کم شی شعر کېدی شي، کم شی نشي شعر کېدی. دویمه خبره دی، بریخت یو ډېر ښه لیکوال دی، ډېر لوی لیکوال دی، غالبا د جرمني دی. هغه وایي چې زمونږ آرټسټان اکثر د ډوبو شوو جهازونو تصویرونه جوړوي او دې سره دا توقعات هم وابسته کړي چې دا د په بازار کې ښې پیسې وکړي. وروڼو دا دنیا زمونږ سره په خوا کې هندوستان دی، دومره آرټ دی پکې، دومره فن دی پکې، په دې پښتو ژبه کې چې څومره آرټ دی څومره فن دی. دا زمونږ خلک چې د روزګار یو قسم له داسې به ووایو چې لکه د جرندې پلونه ګرځي په چا، دغسې ورځ دغسې شپه تېرېږي. په دغسې حالاتو کې چې دغه خلک دغسې شاعري کوي. خو تاسو څه وایئ؟ زما په خیال ما نومونه نوټ نه کړه چې دغه کسانو نومونه مې تاسو ته اخیستی وي چې دا د څنګه شعر وي، د څنګه شعر وي، څومره زبردست چې دی د خپل قام د خپل ولس دومره لرې او په داسې حال کې چې د شپې او ورځې نه ورته دوه پلونه جوړ دي، په هغې کې ژوند کوي او پکې تخلیق هم کوي. زما په خیال دا ډېره اسانه خبره نه ده. خو دا ده چې دا د ستاینې وړ خلک دي. دغسې زه به درته دا ووایم چې وروڼو، ما یو شعر چېرته ویلی را یادېږي چې موږ په پردو رنګونو خپل مخونه ښکلي نه کړل، موږ په پردو رنګونو خپل مخونه ښکلي نه کړل، په سر د خپلو کوڅو خاورې بادول غواړي. خو موږ به تر څو په پردو رنګونو خپل مخونه لړو را لړو، هغه نه ښکلي کېږي پاتې. موږ چې د خپلو کوڅو خاورې په ځان باد کړو، زما په خیال دا به مو ښکلي کوي. نو دغسې مې دا دوه شعرونه لیکلي چې پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي. پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. او پښتانه په خپلو ټکو کې معنی دي، لیونی دي په ولاړه کې روان دي. او د دنیا د آبادۍ دعوې دروغ دي چې تر څو د پښتنو کورونه وران دي. تاسو ډېر انتظار وکړو، تاسو وخت ډېر نه علم، خو زه څه شعرونه تاسو ته هم په دې دغه وایم. لږې اوبه
خدای پاک دی دا زمونږ ملګري دا زمونږ دوستان دغسې خلاصمن لري چې دا خلکي دا لیوني پښتو به ژوندی پښتون به ژوندی وي پښتون ذهني طور نشي خرابېدی او دا خلک چې ژوندي دي بیا دې ته نه پرېږدي چې دی ذهني طور کمزوري شي بلکې ذهني طور به دا پیدا کېږي دا به زیږېږي دا چونکې موږ هر ځای چې یو دا زما ملګري د وطن نه لرې شپې ورځې تېروي خو دی چې خوب ویني په پښتو کې ویني او دی چې سوچ کوي نو د خپلو کوڅو دننه سوچ کوي دغسې د هر شاعر یو دغه وي زمونږ چې کوم حالات دي هغه به هم وایو هغه به ستایو په هغې کې به پرمختګ کوو په مخکې به ځو